سلام دوستانو، په دې هیله چې روغ جوړ باستی. دوستانو په دې باره کې ویډیو لرو چې څنګه کولی شئ په فیسبوک کې خپل پروفایل لاک کړئ. یعنې تر څو پورې چې تاسو سره څوک فرینډ نشي، ستاسو هېڅ انفارمیشن، عکس، پوسټ، فرینډ لیست یو به هم هغې ته نه ښکاري. نو دوستانو راځئ ویډیو شروع کوو. طریقه ډېره اسانه ده. اول راځو فیسبوک ته. فیسبوک ته چې تاسو دوستانو کله راغلی، دلته به تاسو راشئ خپل پروفایل ته. پروفایل ته دوستانو تاسو کله راغلی، دلته دا اډ سټوري دی، ایډیټ پروفایل دی، او بیا دلته وګورئ دوستانو دغه درې ټکي چې دي، دا یو سمبول دی، په دې به تاسو کلیک وکړئ. په دې چې دوستانو تاسو کله کلیک وکړو، دا وګورئ فالو سیټینګ، اکاونټ سیټینګ، په دې کې به تاسو لاندې وګورئ دا دی لاک پروفایل. په دې لاک پروفایل باندې به کلیک وکړئ. په دې چې تاسو کله دوستانو کله کلیک وکړو لاک یور پروفایل، په دې به کلیک وکړئ. یو لاکډ یور پروفایل. دوستانو زما پروفایل چې دی دا لاک شو. تاسو به صفحه ور ریفرش کړئ. دا لږ لوډ کوي دوستانو. بس دوستانو زما پروفایل لاک شو.